وی الله سبحانه وتعالی یو ځل ملک الموت ویلې چې تا باندې چېرته داسې وخت راغلی دی چې ته د یو انسان روح قبض کې او دغه دوران کې په دغه موقع باندې تا جړلی او ستا په دې انسان باندې په دې مرحوم باندې څه ترحم راغلی نو په اجابه نو هغه ورته وویلې چې ضحکت مره وبکیت مره وفزعت مره او داسې یو موقع راغلی و په یو وخت کې ما خاندلی و او په یو موقع کې ما جړلی و او دا لا څه کې چې په یو موقع کې زه یېرېدلی وم ملک الموت وی په ما باندې ایره راغلی وه نو فقال له الله عز وجل الله سبحانه وتعالی ته تپوس کو سره د علم چې ما اضحکه څه شي خندولی وې نو وی دې ملک الموت ورته وویلې چې ضحکتو وكنت يا ربي استعد لاقبض رجلا فوجدته يقول لصانع الحذاء وی تا ما ته امر وکړو د یو سړي د روح قبض کولو په باره کې چې زه ورغلم نو هغه یو موچي ته ولاړم موچار چې دا سپلی پیزار وغیره جوړوي وی زه دې سړي پسې ورغلم نو دې موچي ته لګي او داسې خبرې ورته کوله چې اتقم الحذاء واتقم صنع الحذاء وی ما دپاره سپلی جوړې کړو ډېر مزیدار مضبوط پیزار جوړ که ښایسته ښکلې ډیزاین کې جوړې که دې دپاره لیکفي من اللبس سنه چې راتلونکي کاله پورې زه واغوندمه د راتلونکي کاله پورې زما دا پیزار ونه شلېږي نو ملک الموت ما چې د خبره واورېدله وی په ضاحکتو ما ورته وخندل چې زه دې په سر باندې ولاړ یم ټیم دې نشته دی او ته موچي ته داسې فرمایشونه کې او داسې اډرونه وله ورکې نو فقبضته قبل ان یلبسه وی ما دې دا روح ایسته قبض کو تر مخکې د دې نه چې دا پیزار واچي هغې اچولو ته مې پرې نه ښودم نو فقال الله عز وجل نو الله ورته وویلې وما الذي ابکاکه څه شي جړولی وې کومه موقع وه چې تا جړلی و نو ملک الموت الله سبحانه وتعالی ته وویلې چې بکیتو حين امرتني ان اقبض روح امرأة په یو وخت کې تا ما ته د یو زنانه د روح د قبض کولو امر کړی نو په ذهبتو زه لاړم نو په وجدتها فی صحراء جرداء هغه مې په یو شړ میدان کې ولیدله په یو صحرا کې مې مونده کړله په یو ځنګل کې دا زنانه بالکل ځان له وه وکانت تضع مولودها داسې حالت کې وه چې ماشوم یې کېدو درد ولادت پې شروع انتظرت نو ما ورته انتظار وکړو ما ویلې چې دا ماشوم وزېږئ نو بیا به دې زه دا روح قبض کړمه نو هر کله چې دا ماشوم یې وزېږو نو فقبضتها ما یې روح قبض کو وانا افکي لصراح طفلها فكانت وحيدا جريدا لا يدري به احد ويغه ماشوم جړل او ما داغه د جړا د وجه نه ما متو جړل چې د څوک تربیت کوونکی نشته په دې صحرا کې ځان لاړ پاتې شو مور چې دا نه داغې نم ته ما روح قبض کو نو فقال الله عز وجل الله تعالی فما الذي افزعك څه شي راولې وې نو ملک الموت الله سبحانه وتعالى چې فزعته حين امرتني ان اقبض روح رجل عالم من علمائك ویتا ما ته د یو عالم په باره کې ویلو چې د روح قبض که نو زه چې کله لاړم نو فوجدته یخرج نورا من غرفته فكلما اقتربت فج النور ليراجعني وی زه چې کله هغه له ورغلم هغه د الله عبادت او بندګي کوله او د هغه د کمرې نه داسې نور راوتو نو زه چې به ورنږدې کېدلم نو دا نور به نورم سیوا کېدو او ما زه په دهشت کې واچولم دې نور زه دیکه کولم دې عالم ته نه پرېښودلم فقال الله عز وجل اتدري يا ملك الموت من الرجل الذي فزعت منه الله سبحانه وتعالى ویل یا ملک الموت تا ته پته شته دی چې دا کم سړي نه تاروخ قبض کو د کم عالم د وجې نه چې ته په دهشت کې راغلی وې په یېره کې دا څوک وی ما ویلی چې ما ته پته نشته دی الله سبحانه وتعالی ویلی انه طفل الذي قبضت امه وتركته وحيدا في الصحراء فتكفلت ولم اتركه لاحد وی دا هغه ماشوم چې هغه تا د مور روح قبض کړی په صحرا کې او دا د ځان له پرېښودلی ما د ده کفالت وکړو ما د ده تربیه وکړله او داسې عالم مې ترې جوړ کړو